انټرسپټ وایي د 0102 په شان ضربتي قطعې له نورو هغو افغان ځانګړو ځواکونو جدا دي چې د ملي اردو، ملي پولیسو او یا د ملي امنیت ریاست تر قیادت لاندې دي. د جلب طریقه، د کار څرنګوالی، تمرینات، د اطلاعاتو راټولونه، د عملیاتو پلان او عملیات کول یې ټول له نورو بیل دي. د جذب لپاره د منتخبو شویو کسانو د شالید کتل لږ تر لږه 6 میاشتې وخت نیسي. د دې قطعو د غړو معاشونه د عامو ځانګړو ځواکونو سرتیرو ته تر ورکول کېدونکي معاش هم څو چنده لوړ دي. ویل کېږي د دې قطعو غړو ته هره میاشت له 600 تر 1800 امریکایي ډالره پورې معاش ورکول کېږي. دا چې د تنخوا ورکړه لاس په لاس کېږي، نو ځکه حتی افغان حکومت هم د عسکرو هویت نه پیژني. انټرسپټ ته غږېدلو څو عسکرو ویلي چې عام د اردو عسکر د میاشتې له 210 تر 215 ډالرو معاش لري او تنخوا یې مستقیما په بانک کې حساب جمع کېږي. د ضربتي قطعو روزنه اساساً امریکایي سلاکاران ورکوي او روزنه یې د نورو ځانګړو افغان قطعو چې هغه هم د امریکایانو قراردادیانو لخوا روزل کېږي تر ټریننګ څو چنده سخته ده. د دې قطعو غړي وایي که څه هم د اطلاعاتو راټولونې په برخه کې د قطعې ګمارل شوي غړي د هدف په انتخاب کې مرسته کوي، خو اهداف نهایتاً CIA ورته ټاکي. د دې قطعو د عملیاتو د پلان مشري امریکایي سلاکاران کوي. د 02 قطعې یو غړی وایي چې دا سلاکاران د اهدافو په اړه بشپړ معلومات لري. د 02 قطعې مخکینی غړی وایي تر عملیاتو وړاندې په کېدونکو معلوماتي غونډو کې سلاکاران د هدف واضح تصویر رسموي او هغوی ته منسوب جرایم بیانوي څو د عسکرو غوسه راوپاروي. د قطعو ځینو برحاله او مخکینیو غړو ویلي چې امریکایي سلاکاران یې ساړه دي، له خپلو افغان شریکانو سره یوازې په عملیاتي امورو کې خبرې کوي. د 02 سلاکاران ملکي جامې اغوندي او د جلال اباد په هوایي ډګر کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په ډویر کمپ کې دننه د قطعې له بیراکونو کار کوي. د عملیاتو په مهال له قطعې سره مل امریکایان عموماً د امریکایي پوځ د ځانګړو ځواکونو زرغون کیموفلاژ اغوندي، خو ځینې د افغانستان لخوا جوړې شوې وردۍ هم په ځان کوي. د 02 یو برحاله غړی وایي نه ولایتي چارواکو او نه هم د سیمې امنیتي ځواکونو ته تر عملیاتو وړاندې خبر ورکول کېږي. په حکومت کې خلک سره تړلي دي، امکان شته چې معلومات افشا شي. انټرسپټ لیکي د 2013 زیږدیز کال له پای راهیسې تقریباً د 01 قطعې ټول پیاده عسکر به هدف ته په امریکایي CH-40 چنوک ډوله چورلکو کې راوړل کېدل. له دوی سره به په وسلو سمبالې بې پیلوټه الوتکې، جیټ الوتکې او جنګي چورلکې هم مل وي. له چاپو ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې چورلکو به پیاده عسکر هدف ته نږدې د شپې شاوخوا 10 بجې ښکته کړل. د ډزو او چاودنو غږونه به تر څو ساعتونو پورې اورېدل کېدل. چورلکې به د سهار د 4 بجو خواته بیرته راغلې. پیاده عسکر به یې پورته کړل. تر لمر ختلو مخکې به کلیوال له کورونو راووتل څو معلومه کړي چې 01 بیا څوک د خپلو تازه قربانیانو په حیث انتخاب کړي دي. د عملیاتو چلوونکي د CIA افسران وي او د عملیاتو په مهال د هوایي قوې د کنټرول په شمول د پیاده ملاتړ دنده د هغو عسکرو وي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو مشترکې قومندانۍ ورکړې وي. خو د دې امریکایي عسکرو په اړه معلومات د قطعو له غړو سره نه شریکېږي. کله چې د 02 یو غړي پوښتنه وکړه چې د دوی سلاکاران د امریکایي حکومت له کومې څانګې یا پوځ سره کار کوي، د امریکایانو ځواب ورته لنډ و: موږ یوازې د افغان حکومت لپاره کار کوو. د 02 قطعې یو برحاله غړي انټرسپټ ته ویلي د ضربتي قطعو اطلاعاتي افسرانو ته د سټلایټ نقشو او په ظاهره د بې ضرره ښکارېدونکو ښکاریالونو تر شا د څار د انځورونو او اطلاعاتو پټونکي پرمختللي موبایل اپلیکیشنونه ورکړل شوي دي. نوموړي همداراز یادونه کړې چې د 02 ځینې تر ټولو ښې سرچینې هغه طالب قومندانان دي چې فکر کوي د مرستې په صورت کې به حکومت څه ورته ونه وایي. د 02 یو مخکینی غړی وایي د عملیاتو په مهال یو امریکایي سلاکار له هرې د 7 تر 10 عسکرو باندې مشتملې ډلګۍ سره مل وي. له هر سلاکار سره یو افغان ژباړن هم وي. د 02 برحاله غړی وایي کله چې پیاده شو هر څه چې بهرانیان وایي موږ یې کوو. دوی زیاتوي د 02 ځواکونه د مخالفت اجازه یا صلاحیت نه لري. موږ پریکړه کوونکي نه یو، یوازې عملي کوونکي یو.